الله سوی د یوسف علیه السلام باره کې کله چې زلیخې هغه ته لاس ور واچولو د بدکارۍ دپاره ډېر قیمتي بیان دی او ټیم ځان له مه ضایع کوئ. راځئ چې ټول یې په شریکه باندې واورو تر اخره پورې وګورو. الله سوی د یوسف علیه السلام په باره کې کله چې زلیخې هغه ته لاس واچو ولقد همت به لو هغې خو اراده کړې وه د دې غلط کار وهم بها لولا أن رأى برهان ربه او اراده به کړې وه یوسف علیه السلام که چېرته یې نه وی لیدلې دلایل د قدرت د الله او دلایل د الله نه وی لیدلې. نو ګوره دې کې د طاقت د دې دلایلو د لیدو یوسف علیه السلام له چا ورکو؟ الله ورکو. د هغې د لاسه د ګناه نه لرې الله نیکانو خلکو له دا طاقت ورکوي چې دوی پې حق ویني او دوی پې د الله د قدرت هغه دلایل ویني. د دې فایده هم دغه راوځي چې الله سبحانه وتعالی لیدونکی دی نو چېرته په هغه ځای کې دې وینني کوم ځای چې د الله نه دی خوښ. الله سبحانه وتعالی لیدونکی دی چېرته په ګناهونو دې وینني. ګورې که ستا دا خیال دی چې د شپې په تورو تیارو کې ما څوک نه ویني یا په کمبل او طلایي کې چې زه پروت یم ما څوک نه ویني یا زه چې یوازې ما څوک نه ویني، نه نه الله دې ویني، هر وخت دې ویني. او الله د منافقانو حال ذکر کړی یستخفون من الناس یریږي دوی د خلکو نه او حیا کوي د خلکو نه ولا یستخفون من الله او نه یریږي او حیا نه کوي د هغه الله نه وهو معهم أينما كانوا هغه الله نه چې هغه ورسره هر ځای کې دی. هر ځای کې مطلب څه دی؟ الله ویني هر ځای د دوی چې هر ځای کې دوی الله ویني او چې هر څه وي الله یې اوري. ځکه هغه یو عالم پسې یو کس راغلی و که نه وایي ما له د ګناه اجازت راکړه زه ګناهونه کول غواړم. هغه ورته یې صحیح ده یو څو شرطونه دي دغه شرطونه که دې پوره کړي بیا ګناه کوه بیا د خپله مرضي ده چې څه کوې کوه. هغه ورته وایي څه؟ اولنی شرط دا دی چې په داسې ځای کې به ګناه کوې چې هلته الله تا نه ویني. دویم شرط دا دی چې په داسې ځای کې به ګناه کوې چې هغه ځای به د الله نه وي. لکه چې ته نافرماني کوې نو بیا څنګه د هغه په ځای کې کوې؟ بیا خو د هغه د بادشاهۍ نه لږ بهر ته وځې نو بیا که هر څه کوې کوه. او درېیم دا چې په دغه ګناه کې به داسې څه نه استعمالوي چې هغه الله تعالی درکړي. حیران شو. وی مطلب دې دا دی لنډه دا دی چې ګناه مه کوه ځکه چې دا کمې خبرې چې تا وکړې نو داسې ځای چې الله یې نه ویني نو هغه کوم ځای دی چې الله یې نه ویني او داسې ځای چې د الله د بادشاهۍ نه بهر وي نو هغه کوم ځای دی چې د الله د بادشاهۍ نه بهر دی. او داسې څه پکې مه استعمالوه نو دا ګناهونه خو ټول په دغه اندامونو او په دغه کې کوم چې الله راکړي یا به پکې لاس استعمالوي یا به خپه استعمالوي یا به سترګې استعمالوي زړه به استعمالوي لاسونه به استعمالوي بدن به استعمالوي دا هر څه تاله چا درکړي؟ الله یې درکړي. کله چې ته ګناه کوې نو سوچ دې ته کوو چې الله مه ویني د الله قدر او احترام په زړه کې پیدا کړه. د مخلوق قدر او احترام د دغې نه مه زیاتوه. موږ چې په لاره روان یو کیمره روډ باندې بورډ لګېدلی وایي دا روډ چې دی نو په دې باندې له پاسه څه دي کیمرې لګولي. پخوا به یې لګولی وي ریډار پې لګېدلی اوس وایي کیمره پې لګېدلی. نو د هغه کیمرې د یرې نه موږ څومره په احتیاط سره ډرایوینګ کوو چې چېرته هم دا کیمره رانه تصویر ونه باسي ویره وي نن سبا وي هغه نوي کیمرې لګولي چې هغه د لرې نه ګاډی راښکاره شي سپیډ وله رانیسي او ته ونه یېرې د دې نه چې الله تا ویني. که دومره غم لکه څومره چې موږ سره د کیمرې غم دی هسې که موږ ته اوس داسې وویلی شي چې په دې مجلس کې
د باچا صاحب د طرف نه او د حکومت د طرف نه دوه کسان ناست دي، هغه د خلکو ته ګوري او اوري د خلکو خبرې. تاسو به داسې څه وکئ په دې مجلس کې چې هغه د حکومت خلاف وي؟ یاره که سرمن د نه هم څوک وړی خو به یې نه کوي. ولې؟ ځکه چې یېرېږي چې د باچا صاحب کسان ناست دي، هغوی رپورټ بره وړي. او ستا ایمان او یقین دی چې کرامن کاتبین اوس هم تا سره شتي او هغوی هره خبره نوټ کوي او الله ته وړي، بیا هم ونه یېرېږي ته. دغه یېرې دې په زړه کې رانغی، دې نه ونه یېرېدې چې الله تعین او د الله لیده خو بیا ناشنا لیده. نو مونږ ووایو که نه چې تور میږې نیمه شپه په توره ګټه په مینه ګټه روانې، الله رب العزت دا میږې ویني. او انسانانو یو کیمره جوړه کړې ته د هغې نه ویېرېږي. د دې نوم دا فایده راووته چې ته به د الله نه یېرېږي، ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. د الله به داسې بندګي کوې لکه ته چې الله وینې، او که دغه درجې ته نه یې رسېدلی نو بیا په دې درجې کې اوسه چې الله خو ته ویني که نه. بله فایده دې راووته یعنې الله لیدونکی دی. نو فایده په کار چې دا راوځي چې ما ورته هم د خپل نظر نه فایده واخلو او دا د الله سبحانه وتعالی په دې باچایي کې وچورلو او خپل رب پې وپېژنو چې الله څومره طاقتور ذات دی. دا نظر چې الله موږ له راکړی د الله د دین دپاره استعمال کړه. ښه دا د شیخ صاحب قیمتي بیان. د دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ.